شلم څپرکی د تریاکو دولت د 2018 میلادي په نومبر کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر د اوسپنیز توپان په نوم عملیات پیل کړل. په دغو عملیاتو کې چې د امریکې د هوایي ځواک له ډیرو ځواکمنو او پرمختللو جنګي الوتکو څخه ګټه پکې پورته شوه. اصلي موخه د نشه یي توکو د هغو مخفي مرکزونو او ځایونو بمبارول و چې د امریکې د چارواکو په ادعا طالبانو لپاره یې 200 میلیونه تورې پیسې جوړولې. د دغو عملیاتو په تړاو پینټاګون ځینې ویډیوګانې خپرې کړې چې په هغه کې د اتومي وسلو انتقالونکو دروند جنګي الوتکو B-250 سترانفورټیس د هلمند ولایت په ملبوطاتو کې 2000 پونډه او 1500 پونډه دودیز بمونه غورځول. F-22 راپورټر غلچکۍ جنګي الوتکې په عربي متحده اماراتو کې د امریکې له هډو راپورته کېدلې او د سټلایټ له لوري ورته ښودل شوي هدف په بمباراوه. د امریکې چارواکو دغه عملیات د جګړې په تاریخ کې مسیر بدلونکي وګڼل او ویل چې دا لومړی ځل دی چې امریکا په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد جګړه کې له هوایي ځواک څخه په دومره غټ مقیاس کار اخلي. تر 3 اونیو بمباریو او عملیات وروسته امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې دوی د طالبانو لپاره د 80 میلیونو ډالرو تولیدونکي د نشه یي توکو 25 مراکز له منځه وړي دي. د هوایي ځواکونو برید جنرال لانس بونچ په کابل کې یو خبري کنفرانس ته وویل نوې ستراتیژي دا په ډاګه کړه چې موږ یو نوې جګړه پیل کړې او د بریالیو لپاره مو لستونې رابډ وهلي. نوموړي زیاته کړه دا پرته له شک چې د لوبې بدلونکې مرحله ده او طالبان هم احساسوي. دا به د طالبانو لپاره ډیر بد ژمی وي او موږ به د دوی عاید سرچینې بیا بمباروو. جګړه بدلیدونکې ده. څو میاشتې وروسته داسې ښکارېده چې د دغو عملیاتي زور او ناکام ثابت شول. یوه بریټانوي بېطرفه شنونکي د خپلو پلټنو په پای کې ومونده چې د نشه یي توکو زیاتره ځایونه روغ رمټ پاتې دي او په نښه شوي ځایونه هم زیاتره داسې لنډمهاله مرکزونه دي چې د میلیونونو نه بلکې یوازې د څو زرو ډالرو په ارزښت نشه یي توکي یې درلودل. تر 200 هوایي بریدونه او بمباریو وروسته پینټاګون پوه شو چې د دومره عادي او وړو مرکزونو د ویشتلو لپاره د دومره غټو او سترو وسلو کارول اسراف او د سرچینو ضایع وه. B-250 او B-22 هر الوتکه یوازې د 1 ساعت الوت لپاره هر ځل 20,000 ډالرو ته اړتیا لري، البته د وسلو له قیمت او لګښت څخه پرته. تر لومړیو نمایشونو وروسته د امریکې چارواکو په تدریج سره د اوسپنیز توپان د عملیاتو نوم اخیسته کمه کړه او په پای کې یې هغه هم ختم کړل او لغوه اعلان کړل. رسنیو او خلکو ته په دې اړه 2 پاراګرافه کوچني اعلاني متن خپور شو او کانګرس ته بیا په دې اړه 4 پاڼې راپور ورکړی شو. د اوسپنیز توپان عملیاتو یو ځل بیا د امریکې هغو زیاتو مصرفونو خو ناکامو هڅو ته اشاره درلوده چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو په لاره کې ترسره کړې وي. همدې ته ورته هڅه په 2006 میلادي کې د سند نڅا عملیاتو په نوم د بش د ادارې لخوا هم وشوه چې د میلیونونو ډالرو تر بادولو وروسته یې مطلوبه پایله ونه کړه. د دې ډول عملیاتو په لومړیو کې باطل افغان حکومت او امریکایي چارواکو د بری زیرې او ژمنې ورکولې، خو میاشتې وروسته به تسلیمېدل او عملیات به ناکام وو. په افغانستان کې د امریکې د ټولو ماتو له ډلې له تریاکو سره د مبارزې ماتې تر ټولو جوته او روښانه ماتې وه. د جګړې په 2 لسیزو کې امریکې تقریبا 9 بلیونه ډالر بودیجه په افغانستان کې د هغو نامعلومو او ګډوډو پروګرامونو لپاره ځانګړې کړه چې موخه یې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت راکمول و. هیڅ پروګرام مطلوبه پایله ورنه کړه او په ځینو حالاتو کې حتی وضعیت نور هم خراب کړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرایمو سره د مبارزې دفتر د شمیرنو پر اساس د 2002 میلادي او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت د ځانګړو شویو ځمکو کچه 4 برابره زیاته شوه. په همدې وخت کې د کوکنارو د شیرې چې د هیروینو د خامو توکو حیثیت لري تولید 3 برابره زیات شو او له 3200 میټریک ټنو څخه 9000 میټریک ټنو ته ورسید. خو په 2013 میلادي او 2019 میلادي کې دغه کچه راکمه شوه چې ملګرو ملتونو یې لامل مارکیټي فاکټورونه ګڼل، نه د امریکې او افغان حکومت عملیات. په دې سره د تریاکو تولید د امریکې تر ټولو اوږدې جګړې یو متواتر او سعودي ګراف لرونکی دښمن و چې تر اوسه په هیڅ ډول نه ځپل شوی و او نه یې مخه نیول شوې وه. دغه عامل د افغانستان د اقتصادي د نورو سکتورونو وده تربته او کمه کړې وه او د دغه هیواد پر حکومت یې کلکې خپړې لګولې وې. له بل لوري د تریاکو تولید د طالبانو د تقویت او تداویم یو اصلي لامل و. په دې اړه د بوش او اوباما په وخت کې د سپینې ماڼۍ د جګړې
د زار ډګر جنرال ډوکلاس لوټ د زده شوي درسونو مرکې ته وویل په افغانستان کې زموږ یو مهم هدف د باثباته او باورونقه سوداګریز اقتصاد رامنځته کول و. هغه زیاته کړه خو موږ باید په لومړیو کې ویلي وای چې د نشه یي توکو باورونقه اقتصاد ځکه په دې هیواد کې د اقتصاد تر ټولو ستره برخه همدا ده. د افغانستان د تریاکو چینه د هلمند سپیره وچ او لري پروت ولایت و څومره چې ناامني په دغه ولایت کې ډېرې ده د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید هم ورسره زیاتېده. د بېساري ګټې ترڅنګ د تریاکو کښت د نورو نباتاتو له څو زاویو اسانه دی. لومړی دا چې دغه نبات د جګړې په حال کې هم د کرلو او روزلو وړ دی او د نورو نباتاتو په پرتله لږ زیانمنونکی دی. بله دا چې حاصل یې خاصو ساتندوی شرایطو ته اړتیا نه لري او هر چیرته د خرابېدو له ویرې پرته ساتل کېدای شي. حاصل یې لږ ځای نیسي او انتقال یې اسانه دی. تقاضا یې تل ډېره او ثابته ده. دغو ځانګړو ته کوکنارو کښت ته نور شدت هم وربخلی دی. افغان حکومتي چارواکو ته به د هلمند د تریاکو کرونکي بزګران ساده او بېسواده خلک ښکارېدل. خو د هوایي ځواکونو جګړن ماتیو براون چې په 2011 میلادي کې د هلمند په ولایت کې خدمت کاوه د دغو بزګرانو د ځیرکتیا او ذکاوت په لیدلو حیران شوي و. د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل هلمند یو سپیره خیرن او ګرم ځای دی خو دا خلک چې د کوکنارو د کرلو اوږده مخینه لري په دې برخه کې بې جوړې او بېساري دي. تر دوی پورته ماهرین په دې برخه کې نشته. زه خو وایم چې زموږ د سیمو قاچاقبران ښایي د دوی د سیمو د شاګردانو غوندې وي. براون له داسې ګروپ سره کار کاوه چې موخه یې له ټولنې سره د طالبانو د پخوانیو غړو بیا عیارول و. هغه وایي کله چې ماته څوک وایي چې افغانستان نړۍ ته د هېڅ شي د صادرولو ظرفیت نه لري زه ورته وایم چې دا چا ویل. افغانستان ټولې نړۍ ته د تریاکو د صادرولو ظرفیت لري. امریکا په دومره ستر قدرت له افغان حکومت او ناټو سره یوازې د زیاتې هلې ځلې وکړې او بېلابېل پروګرامونه یې وازمویل چې په افغانستان کې د تریاکو تولید راکم کړي. خو د افغانستان قاچاقبرانو په دغه پروګرامونه لکه د ماشومانو لخوا ایښودل شوي دامونه داسې په ریشخند او مهارت سره شنډول او خپل کار ته به ادامه ورکوله. د بوش او ټرمپ ادارو افغان سرتیرو ته ډانګي په لاسو کې ورکړل چې په هلمند کې د کوکنارو کرکیلې له منځه یوسي. دې کار یوازې بزګران غوسه او د طالبانو لوري ته متمایل کړل. د ټرمپ وار چې شو هغه له جبر او زور څخه په ګټې اخیستنې د تریاکو په مرکزونو غټ غټ بمونه هم ور وغورځول او د کوکنارو تجارت په دې هیواد کې لړزه ونه خوړه. اوباما بیا نرمه پالیسي راواخیسته او غوښتل یې د رضا له لارې بزګران قانع کړي چې د کوکنارو پر ځای نور قانوني او مشروع نباتات وکري. خو دغه پالیسۍ خورا زیات وخت او پیسو ته اړتیا درلوده ځکه ناکامه شوه. ریچارډ هولبروک چې د اوباما لخوا افغانستان او پاکستان ته د ځانګړي استازي په توګه لیږل شوی و د کوکنارو په برخه کې یو د بوش پر پالیسۍ په عام محضر کې ریشخند واهه او هغه یې بې ګټې بلله. کله چې په 2009 میلادي کې دنده پیل کړه نو د کوکنارو د له منځه وړلو جګړه یې سمدلاسه ودروله. نوموړي د 2009 میلادي په جون کې په ایټالیا کې د افغانستان په اړه یو جوړ شوي کنفرانس ته وویل د نشه یي توکو پر وړاندې زموږ د لویدیځو هیوادونو پالیسي ناکامه او بې ګټې ده. هغه زیاته کړه په کوم ډول چې په افغانستان کې موږ تریاک محوه کوو اصلا طالبانو ته نه بلکې عام وګړو او بزګرانو ته ضربه رسوو او دا دی د دې لامل کیږي چې دغه کسان له دولت نه خوابدي او له طالبانو غېږې ته ورشي. د اوباما د ادارې د نرم پالیسۍ پر بنسټ هولبروک د امریکې د بهرنیو چارو وزارت USAID د کرنې وزارت او نور وهڅول چې په افغانستان کې کرنیزې پروژې پیل کړي او د کوکنارو پر ځای بزګرانو ته سپارښتنه وکړي چې نور بدیل نباتات لکه غنم، زعفران، پسته او انار وروزي. په هلمند کې امریکای خپلې پروژې پیل کړې او بزګرانو ته د تخمونو کرنیز کوډ او کوچنیو قرضو په ورکولو سره هغوی وغوښتل چې د کوکنارو پر ځای نور نباتات وکري. همدارنګه دوی ته د اوبو کانالونه او نورې کرنیزې اسانتیاوې رامنځته شوې. دغو سیمو ته کرنیز مشاوران ورغلل. په زیات تمرکز د انارو او د انارو د اوبو پر تولید و چې په پام کې وه د هلمند څخه به نور هیوادونو ته صادر شي. د څه مودې لپاره داسې ښکارېده چې د اوباما پالیسي اغېزناکه او ګټوره ده. د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې په راتلونکو 4 کلونو کې د تریاکو تولید د پام وړ کموالی وموند. په 2010 میلادي کې دغه ګراف ثابت و خو تر هغه وروسته بیرته په لوړېدو شو. د اوباما ادارې او هولبروک دغه بریا ونمانځله او غورې یې پیل کړې. هولبروک وویل چې په ملکي برخه کې دا زموږ تر ټولو بریالی پروګرام و خو دا چې پرمختګونه له سراب پرته بل څه نه وه.
امریکایي او اروپایي چارواکو پوهېدل چې د ملګرو ملتونو سروېګانې او څېړنې ډېرې د باور او اتکا وړ نه دي، ځکه ملګرو ملتونو د هلمند د کوکنارو د کرکیلو په اړه تر ډېره د سپوږمکۍ له تصویرونو ګټه اخیستله. دوی تر اوسه د هلمند د نفوس په اړه کره احصایه نه لرله او تخمینا یې د 900,000 او 2 میلیونو ترمنځ ګڼل. نو د دومره کمو په لرلو سره د کوکنارو د کښت په اړه کره څېړنې او سروېګانې ترسره کول ستونزمن کار و. په هر حال د ملګرو ملتونو وروستیو څېړنو وښوده چې تر 2019 میلادي وروسته د تریاکو په تولید کې دا ځل ډېر توند او چټک زیاتوالی راغلی او په راتلونکو 4 کلونو کې دغه زیاتوالی 80% ته ورسید. له بل لوري د اوباما ادارې چې په هلمند کې کومې کرنیزې اسانتیاوې او د اوبو کانالونه جوړ کړي وو چې په دې ولایت کې د تریاکو پر ځای نور نباتات ترویج شي، د دوی د دې هیلې خلاف بزګرانو تر همدغو کانالونو او اسانتیاو وروسته د کوکنارو په کرلو او روزلو کې ګټه ترې پورته کوله. ځینو حکومتي چارواکو بیا د اوباما پر نرمو پروګرامونو نیوکې کولې او ویلي چې د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره باید له زور او جبر نه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت لسګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې د قانون پلي کولو او د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره ورکول. یو ځل په 2019 میلادي کې د امریکایي ځواکونو په هلمند کې هغه تجربه تکرار کړه چې برېټانیا څو کاله وړاندې ترسره کړې او بې ګټې وه، او هغه دا چې بزګرانو ته یې نغدې پیسې ورکولې چې د کوکنارو د کرلو پر ځای نورې کرنیز توکي روزي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پینټاګون له نشه یي توکو سره د مبارزې اداره او د نورو سازمانونو په چوکاټ کې له تریاکو سره د مبارزې لسګونه پروګرامونه رامنځته شوي وو. افغان حکومت، ناټو او ملګرو ملتونو هم په دې برخه کې هڅې کولې چې د خپلو پلانونو د تطبیق کولو لپاره مرستې راټولې کړي، خو د دوی د دې معضلې په اړه هیڅ وخت هم یو اجتماع او نظري توافق رامنځته نه شو، ځکه دغه ستونزه یو بنسټ نه وه سپارل شوي او څو سازمانونه په دې برخه کې پرته له دې چې له نورو سره همغږي واوسي پر فعالیت بوخت وو. محمد احسان زیات چې پخوا د افغان حکومت په کابینه کې د کلیو د ودې او پراختیا وزیر و، وایي چې امریکې او د ناټو غړو هیوادونو د تریاکو په ستونزه پیسې ورشیندلې. د زیات شوو درسونو مرکې ته وویل چې د دوی پالیسي بې ثباته او تل د تغییر په حال کې وي او د دې ستونزې د حل لپاره به یې داسې سلاکاران افغانستان ته رااستول چې د افغانستان په اړه یو ذره هم نه پوهېدل. نوموړی وایي چې د دولت جوړونې د نورو پروژو غوندې د اوباما په وخت کې د پیسو شیندلو زور واخیست او د دې پر ځای چې په رښتیا په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وشي، نو دوی یوازینۍ موخه دا شوه چې په افغانستان کې پروژې زر عملي شي او پیسې زر مصرف شي. زیا وایي چې دغه پیسې هم خپلو مستحقینو ته نه رسېدې او تر رسېدو وړاندې به د لوړپوړو جیبونو ترې ډکېدل یا به د بهرنیو مشاورانو په بانکي حسابونو کې ورکېدې. د دې ټولو هڅو اصلي پیغام دا و چې په څنګه او څه ډول پسې مه ګرځه، یوازې د تریاکو کښت کم کړه. زیا د افغانستان په اړه د خالد حسیني لیکل شوي مشهور ناول ته چې په افغانستان کې د یوه بېوزله او ستم لیدلي هلک د ناخوالو او قومي تعصب په اړه لیکل شوی و په اشارې وایي بهرنیو مشاورانو په افغانستان ته د راتګ پر وخت په الوتکه کې د کاغذ پران واله ناول ولوست او فکر به یې وکړ چې افغانستان یې وپېژن او په دې برخه کې متخصص شو. نو په هیڅ چاته غوږ نه نیوه. هغه زیاته کړه خو یوازینی شی چې دغه مشاوران پکې متخصص و بروکراسي وه او بس. د اوباما د ادارې ځینې نور چارواکي وایي چې په دغه برخه کې ناکامۍ یو بل ټکی ته اشاره کوله او هغه دا چې امریکایي له اوله د افغانستان په اړه ناسم لید او معلومات لرل. په 1990 میلادي کې د شوروي تر یرغل وروسته د دې هېواد دودیز کرنیز سیستم، بازار او لارې ټول ویجاړ شول. په اوس وخت کې یې تر انارو او نور مرستو زیات سولې ته اړتیا لرله چې دغه سیستمونه او نظام بیرته ورغول شي. علمي متخصص بارنټ روبین چې د هولبروک مشاور هم پاتې شوی د زده شوي درسونو مرکې ته په دې اړه وویل دا چې وایي افغانستان یو کرنیز هېواد دی دروغ دي. هغه زیاته کړه کرنه د دې هېواد په 4 یا 5 ستون کې راځي. تر هغه مخکې د دې هېواد اصلي صنعتي ستونونه اول جګړه، بیا نشه یي توکي او بیا خدمات دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د زده شوي درسونو مرکې ته وویل چې په افغانستان کې د نشه یي توکو ضد هلې ځلې او جګړه هغه وخت بریالۍ کېده چې په دغه هېواد کې سوله او ثبات وای او همدارنګه د تریاکو تقاضا په نړیوال بازار کې راکمه شوې وای. هغه وویل کله چې په یو هېواد کې جګړه وي او سوله نه وي راغلي، د نورو کارونو ترسره کول بېهوده او بې پایلې دي. د 2002 میلادي او 2019 میلادي کلونو ترمنځ د امریکې حکومت په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په لار کې
$4.5 بلیونه ولګول. په دغه مبارزه کې د چاپي ضبط او مخدره توکو د محو نورې بڼې شاملې وې. اوباما په خپله دوره کې د 2019 میلادي او 2011 میلادي ترمنځ د دغې مبارزې د پروګرامونو کچه تر 2 برابره هم زیاته کړه. د تریاکو موندل سخت کار نه و. د امریکي او افغان حکومت د نشه یي توکو ضد چارواکو به هر کال د DEA یا له نشه یي توکو سره د مبارزې د ادارې په مرسته په ټنونو نشه یي توکي ضبطول او یا له منځه وړل. خو بیا به هم دغه مقدار مصادره شوي یا له منځه وړل شوي نشه یي توکي په افغانستان کې د تولید د ټولې کچې په پرتله ډېر ناچیز او د هغوی 2 سلنه و. واشنګټن له افغان حکومت سره مرسته وکړه چې د نشه یي توکو په برخه کې د ککړو کسانو لپاره ځانګړي قوانین، حقوقي سیستم، محکمې او زندانونه جوړ کړي او په دې برخه کې ځانګړي قاضیان وروزي. خو دې کار هم پایله ورنه کړه ځکه د افغانستان قضایي سیستم ټول پر سیاسي اړیکو، قومي روابطو او رشوت متکي و. له نشه یي توکو څخه ترلاسه کېدونکې پیسې د سترو سیاسي سټو جیبونو ته تللې او د دې هېواد په حکومتي سیستم کې د دغو پیسو ډېرې ژورې ریښې کړې وې. له همدې امله د نشه یي توکو د اصلي لارو نیول او محاکمه کول ناشوني و. په داسې حال کې چې د مخدره موادو د ځینو قاچاقبرانو په اړه له امریکي او حکومت سره کافي شواهد و، خو دغه کسان په حکومتي سیستم کې د ځانګړي ځواک او موقعیت خاوندان و، نو پر ضد اقدام سخت و. د امریکي د عدلي وزارت یو چارواکي چې د اوباما په وخت کې په کابل کې دنده درلوده د زده شوي درسونو مرکې ته په دې اړه وویل دا موضوع ټوله سیاسي موضوع وه. هغه زیاته کړه د نشه یي توکو لوی قاچاقبران نیول شوي خو د بېلابېلو سیاسي محلوزاتو له امله بیرته خوشي شوي دي. په 2012 میلادي کې د افغانستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې د حاجي لعل جان اسحاقزي په نوم یو کس چې په هلمند کې او کندهار کې د نشه یي توکو د تولید لویه شبکه درلوده ونیو او محکمې ته یې معرفي کړ. اسحاقزي له ډېر پخوا د نشه یي توکو کاروبار کوه او له احمد ولي کرزي سره یې ډېرې نږدې اړیکې لرلې. ان د دواړو کورونه په یوه کوڅه کې وي او یو نیم وخت به یې قطعې هم کولې. کله چې د 2011 میلادي په اوړي کې احمد ولي کرزي تروت شو نو اسحاقزي پایه او تکیه له لاسه ورکړه. په همدې وخت کې د اوباما ادارې اسحاقزي د نشه یي توکو د قاچاقبرانو په لیست کې ولیکه او د امریکې تر قضایي تعقیب لاندې واقع شو. کله چې په 2014 میلادي کې اسحاقزی د افغانستان د محکمې لخوا په 20 کاله بند محکوم شو. اسحاقزی د افغانستان له سیستم سره بلد و، نو د رشوت او میلیونونو ډالرو پیسو په تیرولو یې لومړی ځان د کابل زندان څخه د کندهار زندان ته کړ. وروسته بیا د 2014 په اپریل کې بېګناه اعلان او آزاد کړی شو، یعنی تر اصلي قید 19 کاله مخکې آزاد شو. د آزادېدو سره جغد پاکستان ته وتښتېد. د نشه یي توکو د قاچاقبرانو په مجازاتو کې د افغان حکومت ناغېړۍ که څه هم امریکا ډېره په غوسه کړه، خو امریکي هم د حقوقي قواعدو پر بنسټ څه نشوی کولی او داسې یو څوک چې مستقیما د امریکا د امنیت لپاره ګواښ نه وی نشوی نیولی. د امریکې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې یوه لوړپوړي غړي د زده شوي درسونو مرکې ته وویل د ترور په حکومتي موډل کې هغه څوک باید وژل شي چې د دولت خلافي او یا هغه تخریبوي. خو په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاقبرو نیول بیا د ترور د موډل د اصولو پر اساس وژل ځکه ناشوني و چې خپل حکومت له قاچاقبران او د نشه یي توکو له تجارانو څخه ډک و یا یې ژور لاس پکې درلود. له بل لوري واشنګټن له افغانستان سره د مجرمینو د استرداد کوم ځانګړی تړون نه درلود، نو د افغانستان د نشه یي توکو مجرمین امریکا ته راوړل او محاکمه کول ناشوني و. حتی په ځینو حالاتو کې تر نیولو وروسته هم د هغوی محاکمه ناشونې ثابته شوه. په 2008 میلادي کې د امریکي چارواکو د نشه یي توکو په کاروبار تورن 54 کلن افغان حاجي جمعه خان تر هغه وروسته محاکمې ته کش کړ چې د اندونیزیا هېواد په مرکز کې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته نیویارک ته استرداد شو. امریکا فدرالي محکمو جمعه خان په هلمند او کندهار کې د زیاتو هیروینو او مورفینو په قاچاق او له طالبانو سره په مرسته تورن کړ. خو دا محاکمات تر هغه وروسته ډیر زر له خنډ او بندبست سره مخ شوه چې له CIA او DEA سره د نوموړي اړیکې افشا شوې. دغه دوو سازمانونو 2 کاله پخوا حاجي جمعه خان ته په پټه اجازه ورکړې وه چې امریکې ته سفر وکړي او هلته آزادانه وګرځي. کله چې د محاکمې په وخت کې د جمعه خان مدافع وکیلې دغه مسایل راپورته کړل نو قاضي یې خبرې ورقطع کړې او خبرداری ورکړ چې محرمانه او پټ حکومتي معلومات به نه خپروي. قاضي وروسته دغه حقوقي قضیه وتړله. خان په 2008 میلادي کې د اوباما د حکومت په وخت کې د نړیوال قاچاقبر په نامه تور لیست ته غورځول شوی و، خو داسې ښکارېده چې پر هغه باندې دغه تورونه
اوبو جوړل. که څه هم هغه مجازات نشو او تقریبا د یوې لسیزې لپاره تر عدلي تعقیب لاندې و. د امریکې د فدرالي حکومت د زندان یادښتونه وایي چې هغه د 2013 میلادي په اپریل کې آزاد شوی او د امریکې چارواکو د هغه د قضیې په اړه هیڅ وضاحت تر اوسه نه دی ورکړی. کله چې امریکې په 2014 میلادي کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور محدود کړ نو له نشه یي توکو سره مبارزه نور هم ستونزمنه شوه. د اوباما ادارې په دې برخه کې کرنیز پروګرامونه او قضایي هڅې ودرولې. د امریکایي جنرالانو او سفیرانو لیوالتیا له دغه مبارزې سره ورو ورو کمه شوه، ځکه ورو ورو پوه شول چې د دغو جوړو تارونو راسپخول او سمول ناشوني دي. خو په پرسونل او کارکوونکو کې د زیات تبدیل او تغییر په پایله کې دغه مسئله نور هم خرابه شوه. نوي راغلي لوړپوړي او ټیټپوړي چارواکي د افغانستان د نشه یي توکو له سیستم او تجارت سره نابلده وه او یو ځل بیا یې د دایرې تکرارولو ته زړه ښه کړ. په 2014 میلادي کې چې په کابل کې د امریکې د سفارت زیاتره غړي نوي او تازه شوي وه نو دوی بیا د کوکنارو موضوع راپورته کړه او په دې برخه کې یې ځینې داسې طرحې وړاندې کړې چې مخکې یو ځل ازمویل شوي وي او بې ګټې ثابتې شوي وي. مثلا د کوکنارو پر کوښتونو د نبات وچونکو زهري درملو شیندل یا د ټراکټورونو په وسیله د هغو له منځه وړل. جګړه تر معمول زیاته غځېدلې وه نو نوي رهبران او کارکوونکي خبر نه و چې دغه تکتیکونه یوازې یو ځل پخوا هم ازمویل شوي خو پایله یې نه ده ورکړې.